ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست تر چتر لاندې د اوسپورټ فدراسیون له لوري د اوسپورټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست ویان شاهد الله فضلزی وایي د اوسپورټ سیالیو کې د هیواد شلو ولایتونو څخه 200 لوبغاړو برخه اخیستې ده. چې په دغه لوبو کې شل ولایتونو ګډون کړی دی چې ټول ټال 200 ورزشکاران کېږي. دغه سیالۍ به د یوې ورځې لپاره ترسره شي چې موخه او هدف یې دلته د ورزشکارانو استعداد او وړتیا معلومول دي. د اوسپورټ فدراسیون مشر استاد مصور فکري وایي اوسپورټ د آزاد سیالیو یو سبک دی او له سیالیو څخه یې موخه د ځوانو لوبغاړو تشویق کول او لا هڅول دي. په دې معنی موږ اشتراک ورکړی دی چې دغه کې بهترین قهرمانان معلومو. نو د دغه بهترینو قهرمانانو چې کله ته موږ معلوم کړو خپل د ولایتونو بیا نور ولایتونو کې جنګو تر آسیایي کچې پورې دغه قهرمانان جنګو. د اوسپورټ لوبې وطن استاد عمران بابکر خیل دا ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د وړتیا څرګندولو او راتلونکو سیالیو ته د چمتووالي په موخه ګټورې بولي. همدغه ډول سیالۍ نه کولی شو چې د ولسوالۍ نه ولایت ته راوړو بهترین استعدادونه، ولایت له زونونو په سطحه بیا د افغانستان په سطحه چې هلته بهترینې بیا کولی شي چې نړیوال په سطحه نمایندګي وکړي. د دغه سیالۍ وطن ګډونوال عصمت معروف وایي سیالیو ته یې پوره چمتووالی نیولی و او خوښ دی چې سیالۍ کې بریا خپله کړه. دې لوبې ته ما ډېر زحمت وباسلی او تقریبا د 3 میاشتې زحمت مې وباسلی او وتوانېدم چې خپل حریف ته ماته ورکړم او همدغه انشاءالله د UFC قهرمان به جوړېږم. ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دې ولایت کې د بېلابېلو ورزشي لوبو 28 فدراسیونونه فعالیت کوي چې په زرګونه ځوانان پکې په تمریناتو بوخت دي.